پر افغانستان د الزامونو او طالبانو سره له جنجال وروسته د ایران تازه اقدام. افغانستان سره سرحد کې دیوال لګوي دا چې څه موخه لري نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې پر ایران ټول بریدونه د پاکستان له سرحده کیږي خو د دې پر ځای چې پاکستان ملامت کړي برعکس افغانستان ملامتوي او سرحد هم افغانستان سره تړي. د ایران ولسمشر امر کړی چې د پولو د بندولو لپاره د دغه هیواد د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ته 3 میلیارډ یورو ورکړل شي. د ایران د کورنۍ چارو مرستیال وزیر مجید میر احمدي وایي د افغانستان د پولې په ګډون د هغو لارو بندولو ته اولویت ورکول کیږي چې خلک او وسلې پرې قاچاق کیږي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي احمدي د دې پروګرام په اړه وویل چې د سرحدونو بندول یو پراخ پلان دی چې په څو مرحلو کې ترسره کیږي. د کټارو او دیوالونو ترڅنګ د سرحد کنټرولولو پرمختللي ټکنالوژیک سیستمونه هم جوړیږي. هغه وویل چې ابراهیم رئیسي د پولو د بندولو موافقه وکړه او امر یې وکړ چې وسلوال ځواکونه دې په 5 کلونو کې دننه د پولو د بندولو پروسه پیل کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د کورنۍ چارو د وزارت امنیتي مرستیال وویل ایران د امنیت د ټینګښت او د انسان او وسلو د قاچاق د مخنیوي په هدف پر خپلو پولو دیوالونه جوړوي. دغه جګپوړي امنیتي چارواکي ویلي چې هر کال له 20 میلیارډ ډالرو څخه زیات قاچاقي توکي ایران ته داخليږي او یا بهر ته ځي. ښاغلي احمدي ټینګار وکړ چې د نشهیي توکو قاچاق او هغه ناامني چې ایران ورسره مخ دی ټول د یوې بنسټیزې پانګونې له لارې د پولو په بندولو سره حل کېدای شي. یاد دې وي چې څو ورځې وړاندې امیر خان متقي په غیر مستقیم ډول ایران، پاکستان او تاجکستان د داعش په ملاتړ تورن کړل. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.